د سیمې خوږ لیدونکو سلامونه او ښې هیلې. دا هم د حزب اسلامي له یو مشر جمعه خان همدرد سره زموږ مرکه. د سولې روان بهیر ته څومره هیله مند یاستئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه نه ټول افغانستان سولې ته لیوال ده او غواړي چې په دې ملک کې سوله راشي، امن راشي. تر ټولو اوږده او درنه جګړه چې شوې ده هغه بدبختانه په افغانستان کې ده چې د نن نه 2-3 کاله مخکې شوله شوې ده او تر اوسه پورې دا جګړه روانه ده. تر ټولو زیات مهاجر چې شوي دغه په افغانستان کې 7 میلیونه افغانان مهاجر شو. انسانان خو لا پرېږده، حتی د ملک نه حیوانات او پرندګان لاړل، زموږ د ملک نه هجرت وکړو او دا تر اوسه پورې دا جګړه بدبختانه روانه ده. که مخکې مې چې عرض وکړو هره ورځ موږ 200-300 نفره قرباني ورکوو او دا جګړه یو تپل شوې جګړه ده، یو پردۍ جګړه ده. هیڅ افغان نشي پیدا کولی چې هغه د سولې طرفدار نه وي او په دې ملک کې سوله امن ونه غواړي. کیدای شي ډېر محدود کسان وي چې د هغوی بقا په خپل جنګ کې ویني، د هغوی منفعت او ګټې په جنګ کې دي، خو هغه محدود کسان دي. نو زه هیلهمند یم چې دا کوم مذاکرات چې افغانستان هغه کې دوحه کې روان دي، باور لرم چې بالاخره که څه هم بومبست سره مخامخ ده خو یو نتیجه ته به سره یو نتیجه به ترې راوځي، ځکه چې دنیا هم خسته شوې، امریکا هم خسته شوې. امریکا لپاره هم ډېره مشکله ده چې په زرهاو کیلومتره راځي او دلته په افغانستان کې جګړه کوي. 19 کاله شو چې امریکا دلته جګړه کوي خو هېڅ منفعت هم ترلاسه کړی نه دی، هېڅ ګټه هم ترلاسه کړی نه ده. بالاخره د امریکا ولس هم فشار راوړي حکومت باندې چې په خپل حکومت باندې چې دا جګړه باید ختمه کړي او په دې ملک باید سوله او امن راشي. زه هیلهمند یم چې انشاءالله دا مذاکرات به بالاخره که هر څونه دا مذاکرات اوږده هم شي، ځنډني هم شي، خو یو نتیجې ته به راوځي، هره نتیجه به ترې راوځي او انشاءالله سوله به کېږي. نو زه وایي د سولې مذاکرات روان، بل خوا ته تاسو ګورئ هلمند کې څومره ورځ جګړه روانه ده، دا د سولو په مذاکراتو خبرو تاثیر نه کوي؟ جنګ دا جنګ قاعده ده، کله چې جنګ وي که نه او توافق ته نه یې رسېدلي، جنګ خو هغه وخت درېږي چې حد اقل یو نسبي شکل یو توافق وشي، بیا په هغه صورت کې هغه کېږي. تر اوسه خو یعنې هغه اجنډا باندې بحث ده، تر اوسه خو اصلي هغه مذاکرات داخل شوي نه دي. نو کاشکې چې دا جګړه درول شوې وای، دا د هر افغان آرزو ده او هیله ده چې دا جګړه درول شوې وای، بیا مذاکرات شروع شوی وای. ولې متاسفانه د جنګ قاعده همدا ده چې تر څو چې یو نتیجې ته ونه رسېږي خامخا د هر جانب غواړي د مذاکراتو د میز په سر باندې د جنګ له لارې نه خپل امتیاز ترلاسه کړي. د امریکایانو وتو وروسته افغانان جوړ دي چې یو ګډ حکومت وکړي؟ دا خو یو اوږد بحث پکار ده. بالاخره افغانان مجبور دي او دنیا مجبور ده چې یو توافق ته ورسېږي. هېڅ څوک هم نشي کولی د جنګ د لارې نه په دې ملک باندې حاکم شي. دا 2-3 کاله جګړې ثابته کړې چې هېڅ قوم او هېڅ حزب په تنهایي باندې نشي کولی چې په افغانانو باندې دلته حکومت تحمیل کړي. بالاخره تجربې ثابته کړې چې دوی باید یو بل ته غېږ ورکړي، یو بل باید په آغوش کې ونیسي او په ګډه یو حکومت باندې توافق وکړي او جنګ ته د پای ټکی کړي. خارجیان هم
طبعا یو تضمین غواړي که نه بین المللي تضمین غواړي. زه فکر کوم چې د افغانان په خپل منځ کې جوړ شي نو بیا به د خارجیانو لپاره زمینه د مداخلې نه مساعد کېږي. انشاءالله زه باور لرم چې دا جنګیالي ټول ستړي شوي دي او انشاءالله نتیجې ته به ورسېږي. د محمد عیش سره یو ګډ حکومت جوړ شي؟ څوک؟ طالبان او حکومت سره ګډ حکومت جوړ کړي؟ څوک؟ تا حکومت؟ طالبان او حکومت بله لاره نه لري. که حکومت وغواړي چې طالب د راشي او تسلیم دي شي دا امکان نه لري، او طالب که ووایي چې زه حکومت په زور نیسم خو بیا ما پخوانۍ جګړه ده، هېڅکله جګړه خاتمه پیدا کوي نه. زه بیا تکراروم هېڅوک باید د دې تلاش ونه کړي هغه ترخې تجربې چې وار وار تکرار شوي. مجاهدینو د نجیب حکومت نسکور کړو، روسان ووتل، خپل منځ کې سره جوړ رانغلل او ویې نه شو کولی چې تر ننه پورې یو حکومت جوړ کړي. تر ننه پورې هماغه جنګ دوام لري. طالب راغی حکومت یې ټول افغانستان یې ونیو، یو ولایت دوه ولایته ورته پاتې شو، اما ویې نه شو کړلی. بیا هم که دغه د مجاهدینو ترخه تجربه طالب تکراروي یا خپله پخوانۍ تجربه تکراروي دا اشتباه ده او دا د پردیو لپاره د پردیو په ګټه به وي، د افغانانو په ګټه به نه وي او نه یې دوی په ګټه وي. راتلونکي نظام څه ډول ګورئ؟ که طالبان واک کې وي کار ورسره کوئ؟ باید ورسره کار وکړو. زما عرض دا ده چې موږ سابقه دښمنۍ باید پای ته ورسوو او دې نتیجه ورنکړه. د نجیب د روسانو د وتلو نه وروسته، د نجیب د حکومت د نسکورېدو نه وروسته دا د 28 کاله کې جګړه روانه ده. په همدې خاطر جګړه روانه ده چې موږ یو بل تحمل نه کوو، یو بل په غېږ کې وننیوو. یعنې بالاخره موږ باید حکومت سره سرې کرښې پورته کړو، طالب سره سرې کرښې هغه پورته کړو، د احزابو سره سرې کرښې هغه باید پورته کړو. بالاخره د ولس په خاطر باندې موږ باید یو بل غېږ کې ونیسو. هر څه هغه زړې ترخې تجربې باید له یاد وباسو او یو بل سره همکاري وکړو. دا د احزابو په خیر هم ده او د ولس په خیر هم ده.